علیکم. بیا هم ستړي مه شئ اکبر خان لاله. ته ستړی مه شې لاروی صاحب، په خیر رالې جوړې ښه. مننه، خیر اوسېږې. راغللو مونږ ویل چې راځئ لاړ شو د سندرغالو یو پوښتنه وکړو، تپوس یې وکړو. لغمانی صاحب څومره وخت به کېږي چې په موسیقۍ برخه کې کار کوئ؟ یعنې 20 کاله به کېږي. 20 کاله هم ډېر عمر دی، یو عمر دی. نو د تابلو سره سره نور هم کومې آلې غږوی شئ؟ تابلو سره منګی غږوی شم، ښه. نغارې غږوی شم، ښه ښه، ډېر ښه. داسې ډول غږوی شم، ښه. لږ لږ رباب هم داسې خپل اندازې پورې هغه خپل شوق پې کوی شم. ښه ښه. خو نه کار مې نه دی، شوق یې لرم چې دا م وغږوم. دغه نن سبا کې خو د ژمي ورځ ده او دا د سیلې میاشته ده. په کابل کې خو داسې دغه محفلونه ودونه مدونه لږ زره ساړه غوندې کمي که نه د سړو وجو نه ساړه شوي دي ودونه. خو بیا مشرقي خواته خو بیا یو نیم وي که نه خواته ولا خواته موسم ګرمي که دلته هفته کې موږ یو واده تېرو هلته 3 ودونه تېرو. ښه ښه. نو دومره فرق دی مشرقي او دیزي کې. یو څو کاله که وړاندې راشو داسې کومه دوره ستاسو په حساب ښه دوره وه چې په هغه کې ستاسو ته د خپل ستاسو د کاروبار ته هم په درنده کې کتل کېدل او بل تاسو پکې خوشحاله وئ، کاروبار هم زیات و؟ کومه دوره به وه؟ والا موږ خو اوله د پاکستان مهاجریت ځبلي وو. هلته خو هلکانو یا په ساس پوهېدي یا نه پوهېدو، خو چې دلته راغلو دا 18 کاله مخکې چې دلته راغلو نو دلته د ودونو دلته ډېر غمزبلی وخت تیر شوی و که نه، جنګونه او هغه او دغه پکې تیر شوي وو. نو خلک ټول عمر خفګان لیدلی و. خو چې کله ازادي راغله نو هغه ودونه به بیا پیدا نه شي چې خوشحالۍ کې کوم ودونه مونږ کول تلو. لکه یو سړی تندې اخیستی او وایي چې یو غړپ اوبه راورسېږي او د یو غړپ په ځای ذاتي بس داسې یو یخې اوبه دریاب ته وغورځېږي، ښه پې تنده ماته کړي. نو هغه اوله ازادۍ کې دا د کرزي صاحب ازادي باچایي چې وه بلکل په دغه وخت کې نو د ودونو څه چې هغه دریاب عالم چاته نه رسېد.